پرون هم تر کومه ځای کار کړی دا به زه برابر کړم. ښه دا ماډل موږ سره مخکې لکه دغسې کوم ګریډونه دي موږ سره تیار چمتو دي. صحیح ده. موږ نن نوی کار کوو. نوی کار موږ ډیپاین کې میټریل مو ورپېژندلي وو پرون ورځ. پریم سیکشن یې مو ورته ورپېژندلې وي د بیم او د کالم، او همداراز موږ سلب سیکشن هم موږ ور ډیپاین کړی و. نن راځو څنګه کولی سو دغه بیم او کالم او سلب دلته جوړ کړو، ډرای کړو. صحیح ده که نه؟ ښه دلته راځو دغه دا ډرا مینو ده موږ سره. ښه دلته ډرا لیکلی به هلته مینو کې هم تللی سو. لکه د ډرا مینو کې څه شی دي دلته ټول موږ سره راغلي دي. دا به زه بېرته دلته یوسم، دلته به یې وګورو. صحیح ده. ډرا مینو ته راځو. دلته اوس وګوره سلیکټ آبجیکټ دا ریشیپ دا درشه یو اوس وایو. صحیح ده. دې ځینه به لنډ ووایو، هلته چې بیا کوم شیان پاتې سو هلته به خبره پرې وکړو. ښه دلته راځو دا ګوره ډرا لاینز دې باندې موږ کولی سو یو لاین که هغه وي را سره که پایه واوسي کالم واوسي که بیم واوسي موږ یې جوړولی سو. خو په څه شی کې کار را سره کوي؟ ډرا لاینز په پلین کې هم جوړولی سو، الیویشن کې هم جوړولی سو، 3D کې هم جوړولی سو. اوس راځئ دا موږ د ځان لپاره ټاکو. صحیح ده. ټایپ اف لاین پریم دی که نه، موږ کانکریټ پریم موږ جوړو. ښه دا به انتخاب کړئ. پراپرټي ته به راسئ تا چې کوم سیکشن د پروګرام لپاره ورپېژندلی ده. اوس به زه دلته وګورم دلته موږ هغه چې کومې سیکشن یې کار کړی وي هغه یو بل فایل کې وي که نه، زه به هغه راواخلم. صحیح ده. اوس دلته ما سره نشته. د هغه د راخیستلو لپاره یو خو نوی هم جوړولی سي، لکه پرون ما جوړې کړې وي ښایي ما هغه نوي ځان سره ساتلی هغه فایل. نو د دې لپاره چې د یو بل فایل نه موږ چې کومې سیکشن یې جوړې کړې، سلب لپاره موږ څومره سیکشن یې جوړې کړې یا لوډ کمبینیشن موږ جوړ کړي دي، وروسته به بیا لوډ کمبینیشن وایي. اوس موږ هغه راخلو له جوړولو نه یې تېرېږو ځکه پرون موږ کار کړی ده. صحیح ده. زه به راسم چوز ای ډي بي ته به راسم. کله چې نوی کار کوئ نو نور راخلی که نه، او کله وغواړئ تاسو یوازې سیکشن یې راواخلئ. لکه بل فایل کې تاسو کار کړی، ماډل مو جوړ کړی، سیکشن یې مو ډیفاین کړي دي، سلب لپاره د کالم لپاره بیم لپاره او داسې نور لوډ کمبینیشن یې تاسو جوړې دي، هغو نه ګټه اخلئ. نو بیا به څه شی راخلئ؟ چوز ای ډي بي. چوز ای ډي بي د کوم هغه نه یې راخلئ؟ دلته یو دانه وګورئ ماډل انیټیوز دا راخلم. صحیح ده. کاما هاسپیټل دا راخلم. له دې نه مونږ هغه چې کومې سیکشن یې مونږ هلته ډیفاین کړی هماغه زه راخلم. دا به څلور نور خو تاسو ایډیټ کولی سئ دې کې په دې پاڼه باندې خو پوهېږئ چې شی دی څنګه ایډیټ کېږي. صحیح ده. ګریډ اونلی راخلم بس. ښه اوس راځو دغه ډرا لاینز ته راځم. ډرا لاینز ټایپ اف لاین به راواخلئ، پراپرټي به راواخلئ. پراپرټي اوس زه دلته بي ورکوم چې بیم ستا ما سره کنه. بیم 15/40 کې هسې نوم ورکول سوی ده. اوس ما سره هغه سیکشن یې ټولې راغلي چې څومره سیکشنونه په هغه کاما هاسپیټل ماډل کې ګټه ترې اخیستل سوې ده یا په هغه پروژه کې ترې ګټه اخیستل سوې هغه ټولې ما سره راغلي. نو بیم 15 په 40 کې. صحیح ده که نه؟ دا پراپرټي موږ انتخاب کړی، یعنې موږ دا بیم جوړو. بل مومنټ ریلیزز ده، موږ دا کنټینیوس پرېږدو. دا بیمونه یو بل سره داسې کنټینیوس راځي که نه. که چیرې موږ ټرس کې کار کوو بیا څه دا پینټ جوړو، یا دلته موږ سیکنډري بیمونه اچوو بیا پینټ موږ راخلو. دلته مومنټ ریلیز کوو، هلته به مومنټ بیا نه راځي که نه. پینټ لکه د مفصل غوندې مومنټ به نه ټرانسفر کېږي یو ځای نه بل ځای. صحیح ده. اوس موږ څه شی راخلو؟ کنټینیوز راخلو. ښه پلین افسیټ نارمل دې باندې به وروسته خبره وکړو، په دې باندې او ډراینګ کنټرول ټایپ باندې. اوس راځو کله چې دا تاسو راخیستی وي نو داسې کولی سئ یو دلته کلیک وکړه دې ګوټ کې، بل دلته تاسو سره یو بیم جوړېږي. سمه ده. بیا راځه دلته کلیک وکړه، دلته کلیک وکړه، دا بیم جوړولی سئ. دا ټول اوس موږ سره بیمونه دي. دلته بیمونه موږ جوړ کړو. دا نور هم داسې جوړولی سئ. زه اوس یې غب سې نه ګرځم، نن موږ یوازې په ډرا کې خبره کوو. صحیح ده. ښه موږ کوم بیم جوړ کړو؟ دغه بیم 15/40 کې. ګوره که دا سنپ در سره نه وي بیا به د دې جوړول ډېر ستونزمن وي. لکه دلته اوس زه سنپ ته راځم دغه اپ کومه. دلته وګوره که ته دا راواخلیم دا که جوړی ښایي ته دومره سم ونسې کړی چې دا جوړ کړې. سمه ده که نه؟ ګوره هلته سنپ در سره نه دي، ډېر په ستونزو کولی سي دا جوړ کړي. صحیح ده. او بله خبره دا که ګوره کار وخت له دا خوا نه راځئ داسې
تاسو دا ډریګ کوئ دې ته ډریګ وایي چې شاید داسې دغه لیفټ کلیک کلک نیسئ داسې راځي نو چې هر شی د دې لاندې راځي هغه درته سلیکټ کوي سمه ده دلته به کلیر سلیکشن ته راسو به ګورو چیرې دلته به دا به لږ دلته به یوس په ځینې شیان به زه ختم کړم ترې ښه چې راښودې وي دلته یې راوړلی سي کوم هغه نه وي در سره دغلته لنډې لنډې ایکنې د دې لارو نه کولی سي لنډ لنډ شیان راواخلی دا به زه ایسته کړم چې لږ دا ګډوډي بیخي ایسته سي سمه ده سلیکټ به راوړم سلیکټ سلیکټ به دې کونج ته به سمه ده دا نور هم ایسته کولی سي وروسته به ورو ورو خبره کوو که دې لوري نه ته راسې د کیڼ لوري نه هر شی چې د دې منځ کې راغلي وي د دې سلیکشن منځ کې دا وینې دغه ټکی ټکی کرښه چې درته ښکاري دغه مستطیل د دې منځ کې دا به درته بشپړ سلیکټ کوي پوه سوې دې باندې ګوره دا چې یو بیم د دې ټول د دې په منځ کې یوازې ټول بیم راغی که نه ټول یې دا راته سلیکټ کړه یوازې دغه نقطه داسې راسي ګوره دغه دا یو پوینټ یې موږ ته سلیکټ او که دا خوا نه راځي بیا هر شی د دې لاندې راځي درته سلیکټ کوي به دې باندې وپوهېدئ اوس راځو دغه پلین افسیټ نارمل څه معنی ګریډ موږ د دې لپاره جوړ کړی دی چې په اسانه باندې وکولی شو دلته یو بیم جوړ کړو خو دلته منځ کې موږ سره ګوره هېڅ ګریډ نشته دې منځ کې څنګه کولی شو موږ یو بیم جوړ کړو د هغه د جوړولو لپاره دلته به دغه سنپسس دا بان کړو چې لږ وکولی شو په اسانۍ سره موږ بیمونه جوړ کړو ګوره زه دلته یو ځل بیم جوړوم دلته خو مې جوړ کړو صحیح ده که نه خو زه غواړم یو بیم دلته یو متر اخواته یو متر دې نه دا خواته یو بل بیم زه لرم دلته به پلین اپسیټ نارمل به ورکړي څو به ورکړي یو دلته هر واحد چې دا یا کوم واحد که تا ته یاد دی یا مثلا سل ورکوي بیا هغه واحد نوم به ورسره لیکي یو بیا دلته ګوره دلته کلیک وکړه دلته کلیک وکړه یو متر اخواته دا درته جوړېږي پوه سوئ اوس که دلته کلیک وکړئ دلته کلیک وکړئ یو متر اخواته درته جوړېږي ټول بیمونه په دې باندې وپوهېدئ ښه که اوس وغواړې اوس که زه دلته یو بیم جوړوم پورته ځي که نه باید پورته لاړ نه سیده خواته راسې ته غواړې کنټرول زیډ دې نو راسې دلته منفي ورکړه منفي یو دا خواته به در سره راځي که لوری بدلوئ تاسو ورته یا پورته او لاندې بس یا منفي او مثبت په دې کې خبره ده صحیح په دې باندې وپوهېدئ ښه اوس راځو په دغه لاین کې ډراینګ کنټرول ته راځو ډراینګ کنټرول کې څه شی دی او دې باندې کولی سئ تاسو له یو کمانډ نه وځئ یا دا تاسو راخیستی وي سلیکټ ابجکټ په دې باندې کولی سئ بیا په یو کلیک باندې یو څه شی سلیکټ کړئ سمه ده یا بیرته بیا تاسو دلته کلیک وکړئ بیرته سلیکشن نه وباسئ دا به زه ټول ختم راځو شی ته راځو ډراینګ کنټرول ته په ډراینګ کنټرول کې موږ پراپرټي بیم مو راخیستی دی چې هغه بیم دی را سره اوس راځو پراپرټي شی ده پیرلل ټو ایکس ته غواړې دلته یو بیم جوړ کړې په دې منځ کې له څه شی سره موازي له ایکس سره موازي دلته اوس وګوره د دې منځ هم نه درته ښکاري که نه ما خو سنپ دلته ان کړی و تاسو دلته سنپ ان کړئ منځ یې وګورئ چې منځ کوم یو ده دا به یې snap to line ends in midpoint دا منځ دی صحیح ده که نه ته غواړې دلته یو بیم جوړ کړي اوس وګوره هلته ما پیرلل ټو ایکس ورته ویلی که نه دا د ایکس سره موازي د کار څومره موز داسې داسې خو هېڅ نه درنه غلطېږي کولی سي تاسو یو بیم جوړ کړئ دلته میډ پوینټ ورته هغه کړه دلته راسه میډ پوینټ دې باندې وپوهېدئ ما یو بیم جوړ کړه د ایکس سره موازي که څه هم دلته ما ګریډ نه لرم صحیح ده بیا راځو زه دا ځل ورته یم چې د وای سره موازي ماته یو بیم جوړ کړه دا میډ پوینټ ده داسې ګوره اوس راځي دا یوازې ډرا ده ښه که ځینې بیمونه یو په بل باندې راځي یا ګډوډ راځي به شي صحیح ده که نه جوړ کړه داسې بیم جوړولی سي هر چېرې سي غواړې صحیح ده دې باندې وپوهېدې دې دواړه باندې یک سره موازي وای باندې اوس ته ورته وایي چې نه په یوه زاویه باندې ته یو بیم جوړی ګوره دلته لاندې زاویه ده پیرلل ټو انګل دلته وګوره دا په کومې زاویې سره موازي دی یا په کومه زاویه باندې دی 45 درجې باندې
خو دا یو داسې لاین ده هر څومره چې داسې غځولی سي غځېږي در سره ښایي په دې باندې هم ته ونه کړی سیستم هغه ته د خپلې خوښې یو بیم جوړ کړي په هغه د خپلې خوښې اوږدوالي باندې ځکه دلته که ته ورته وایې هلته سم هغه هم نه درته ښیي که نه اوږدوالی ګوره L9 دومره دی خو که ته وغواړې چې په اندازه جوړ کړي یا ورته ووایې لس دلته مجبور یې چې دلته ډېر داسې او داسې لاړ سي سمه ده خو جوړولی سي دغسې اوس داسې یو آپشن هم لرو چې هم زاویه ورکوو هم ورته یو فکس لینت ورکوو چې په کوم لینت باندې ته غواړې په هغه لینت باندې ته یو بیم جوړ کړه تر زاویې پورې اوس یو که نه اوس راځو فکس لینت ته هغه ته به بیا وروسته لاړ سو لاندې زاویه ورته اوس فکس لینت زه غواړم څو متره 5 متره په اندازه باندې فکس لینت ورکم یو هغه جوړ کم بیم ګوره دا 5 متره باندې ده دا هرې خواته ازاد ده کولی سي ته دغه یوسې هرې خواته چې ته دا بیم جوړی سمه ده که دلته هم ته کلیک وکړې هغومره 5 متره په اندازه باندې تا ته یو بیم جوړېږي ځکه تا ورته وویل چې 5 متره نه هاخواته ما ته بیم مه اوږدوه بس دومره اوږدوالی ما سره لري تر دې ځای وپوهېدئ ښه اوس راځو دا خلاصو فکس لینت اینډ انګل ته فکس لینت هم ورکوې او یوه زاویه هم ورکوې زه ورته وایم 45 درجې زاویه نو ورته وایم چې 15 درجې زاویه 15 درجې زاویه څومره لینت ورکوو 15 نه 3 متره ورکوو 3 متره هر چیرې چې تا کلیک کړی دی هغه ځای نه یې درته شمېري ښه هر چیرې دی چې کلیک کړی ګوره کلیک وکړه هغومره درته جوړوي بیا ورته وایه چې د ایکس سره موازي راسه هر څومره چې راځي دا ځایونه خو به نور درته معلوم وي چې هر څومره راځي ورته ویلی سي که نه پیدا کولی سي کیدای سي داسې بیمونه ولرئ یا کومه زاویه باندې در سره پراته اوسي بیا یې کارولی سي خپله چې بیا پروژه کې کار کوئ هر ډول بیم چې ولرئ له دغه ډراینګ کنټرول نه یې جوړولی سي صحیح ده که نه نورې لارې هم دی هغه به م ورو ورو داسې وایي ورو ورو به مخته ځو صحیح ده فکس لینت اینډ انګل دا خلاص و که نه دې باندې وپوهېدئ ښه داسې هم کولی سي چې بیا دا خانه تاسو یو بیم جوړوئ دا ګوره دا داسې راځي که نه که ته وغواړې دغه بیم هاخواته راوړې څو زاویه باید ورکو 100 څو ورکو 125 راځي وبه ګورو چې کوم یو سم راځي هغه به پرېږدو سمه ده که نه 125 باندې ښه تر دې ځای وپوهېدئ بل دې کې چې شی پاتې شو ښه بل فکس ډي ایکس ان ډي واي ته د یوې نقطې کوردینات ورکوې چې تر هغه ځایه پورې لکه زه غواړم چې یو بیم جوړ کړم او د نقطې کوردینات ورکوم د دغې نقطې کوردینات د دې نقطې کوردینات ما سره دي 7.32 ایکس باندې ده او وای 0 ده دا یاد کې وساته ښه چې موږ ته رښتیا جوړوي که نه ایکس څو ده 2.3 دومره به ورکو بیا به وګورو صحیح ده او وای څو دی 0 ده ګوره چې هر چیرې د کلیک کړی دې ځینې درته جوړوي ښه هلته وګوره څه سمه هغه نه لاړه ودې لیده خپله هغه ځای ته خپله ځي درته زه درته دلته یو بل نور هغه ورکوم دلته به ورکو 2 متره 3 متره ما ورکړو صحیح ده دلته چې کلیک وکړې هلته خپله ځي 3 متره اوس دې باندې وپوهېدئ ګوره د دې نقطې کوردینات چې دغه خط خپله جوړ سي د دې نقطې کوردینات ما سره خپله ګوره وای 3 او ایکس 2.23 هر چیرې چې تا کلیک کړی هغه ځای نه درته شمېري ښه لکه اوس وګوره که زه دلته کلیک وکړم له دې ځینه به ما ته دغه کوردینات شمېري یعنې دغه ایکس به دومره وي را سره دې ځینه به وای هماغه 3 متره وي له دغه ځای نه صحیح ده هر چیرې چې تا کلیک وکړه دی داسې ځان سره فرضوي چې دا 0 ده فرضوي نه بلکې داسې مني ځان سره چې دا 0 ده صحیح ده که نه نو دې ځینه بیا درته جوړوي دې کې خو شی پاتې نه شو که نه وبه ګورو چې شی دا هر شی اوس که نه دې کې خو ډراینګ کنټرول کې خو نوره څه خبره نشته په دې بله خبره دا ده اوس به دا بیم هم ووایي چې د دې دواړو په منځ کې کوم توپیر ده دا بیم راخلو دې کې ما هغه پریم ځان لپاره ټاکې بیا راځي پراپرټي ورته وایي چې څه ډول بیم دی در سره هماغسې بیم راخلې لکه کانکریټ بیم دا مخکې یوه مقطع وي په هر پیل چې ته خلاص کې
خو که نورې مقطع وي در سره هغه هم ورته تاسو ټاکلی سئ. ځینې مقطع ښایي در سره واوسي چې 25 په 40 کې یا 25 په 30 کې هر څومره چې تا جوړې کړي راخیستلی سئ. او نور مومنټ ریلیزز خو د تیر په څیر دی. دې اسانه خبره دا ده چې دلته یو کلیک کوئ در سره یو بیم جوړیږي په یو کلیک باندې. ګوره یو کلیک وکړه دلته در سره بیم جوړیږي. یا داسې راواخله داسې هر چیرې بیمونه جوړی داسې در سره بیمونه جوړیږي. نه 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 د یوې کوټې خبره نه ده. یو کله تا په ټرس کې کار کاوه که نه یا د دلته سیکنډري بیمونه تا جوړول دلته بیا را رسیږو بیا به ته پینډ انتخابوې. هلته کنټینیوز نه وي که نه د یو بیم څخه په بل کې هېڅکله هم داسې نه وي ننوتلي. هغه یوازې داسې نورو بیمونو باندې داسې پراته وي بیا ته پینډ د ځان لپاره ټاکلی سي. دغسې نسي کولی. سمه ده نور کنټینیوز اخلي. بل راځو د پلین افسیټ دا مو په هغه کې مو ویلی بل بیم کې دې ته به ورکړو 2 بس دلته کلیک وکړه 2 متره دې نه لرې درته جوړوي. دې نه 2 متره خواته دلته کلیک وکړه دا خواته یې جوړوي که نه هلته یې منفي که بیا به دا خواته درته لاړ شي. نور خو دې باندې وپوهېدې که نه. خو دلته وګوره دلته چې تاسو راسئ دغه دلته خپله د کرسر ودروئ دلته درته لیکي کریټ لاینز په پلین الیویشن 3D دا معنا لري چې هم په پلین کې کولی سئ ته دې باندې یو شی جوړ کړې هم په الیویشن کې کولی سئ دې باندې یو شی جوړ کړې. لکه زه اوس په دې باندې راځم الیویشن ته راځم یو الیویشن ته راغلم. اوس وګوره په دې الیویشن کې هم زه دلته غواړم شی جوړ کړم یو کالم جوړ کړم. کالم د کالم جوړولو لپاره دا راخلی نو بیا به کوم پراپرټیز راخلی دی دې لپاره کالم به راخلی که نه کالم 35 په 35 دلته کلیک وکړه خپله کالم درته جوړېږي. تر دې ځای وپوهېدئ. او بل په 3D کې هم در سره کار کوي دلته هم کولی سئ. دا لږ 3D کې به وګورو چې څه وایي دا خو وایي چې کار کوم صحیح ده. 3D کې هم جوړولی سئ. دی ځینې هغه وي در سره شیان وي چې په 3D کې در سره کار نه کوي یوازې پلین کې در سره کار وکړي. لکه اوس دلته یو کالم دی دغه کالم که موږ راواخلو دا یوازې کولی سو پلین کې موږ ترې ګټه واخلو چې جوړي. په الیویشن او دې شیانو کې ترې ګټه نه سو اخیستلی. سمه ده. تر دې ځای څوک ستونزه لري په څښتن به یاد کړو بیا به نور کوم ځای ته راورسېدو دا مو وویل که نه دا خلاصه بل راځو دا خلاص دا خو مو وویلی نور شی پاتې نه و. صحیح ده. ښه دا ځل راځو دغه کالم ته راځو. په دې باندې هم کولی سئ تاسو کالم جوړ کړئ. ښه خو الیویشن ته به ځئ بیا به یې جوړوئ. لکه مخکې مې کار وکړه که نه په لرنینګ کې راغلی ده زه بیا وګورئ. که دا کالم راواخلی بیا تاسو کولی سئ په پلین کې هم تاسو کار وکړئ. دلته وګوره پراپرټي به ورته راواخلی. زه دلته ورته یم چې کالم دا دی او مومنټ ریلیزز هماغه خبره ده. صحیح ده. دې کې به وروسته خبره وکړو. انګل ده پلین افسیټ ایکس او وای ده. دلته کلیک وکړه تاسو سره یو کالم جوړېږي. ګوره که تاسو پام کړی چې زه دلته کله کالم جوړوم په یو پوړ کې را سره راځي. بیا داسې آپشن هم تاسو لرئ که دلته یو کلیک کوئ تر لاندې پورې هر څومره پوړونه واوسي در سره راسي یا تاسو ځینې سټوریز یو د بل سره سیمیلر کړي هغسې به بیا ایډیټ کې وکړو. اوس خبره نه پې کوه یوازې اوس دا ډرا وایي. صحیح ده. لږ وروسته یې ښایي ووایي. دلته کلیک وکړه درته کالم جوړېږي. ښه خبره دلته ده لکه په دغه زاویه کې که ته وغواړې په یو زاویه باندې ته دغه کالم جوړ کړي. زه ورته یم 45 درجې باندې کیدای شي ځینې ځایونو کې موږ سره لکه مستطیلي کال دا خو ما سره هغه دی مربع دی کار یې خواته یې واړی که د ایکس سره موازي کړي که د وای سره یو شی راځي. خو که مستطیلي واوسي کیدای شي ځینې ځای کې در سره په ایکس کې در سره موازي واوسي یا د وای سره یا د یو سره موازي ونه اوسي. لکه ما سره تاسو داسې فکر وکړئ دغه مربعي کالم دی خو په 45 درجې باندې ما سره دلته پروت دی. دلته بس کلیک وکړه اوس 45 درجې باندې ده وینې. زه به یو مستطیلي جوړ کړم بیا به وګورو. سمه ده. ډیفاین ته راسئ فریم سیکشن ریکټینګولر دې ته به ووایي څه شی کالم که نه
کالم څو په څو کې دا د شل په هغه کې به کوم ان په څلوېښتو کې یوازې مستطیلي موږ جوړو د چې دې ډرا کولو باندې وپوهېږئ تاولو راتاولو باندې که څه هم هغه یې سم نه وي لکه دا مقطع چې څلوېښت په هغه کې خو بیخي ښایي ویې لرو همداسې څلوېښت په شلو کې ده که نه دلته به کالم بس نور هر شی سم دی مونږ د سپیکر کو صحیح ده که نه مونږ یوازې موخه مو دا ده چې څنګه یې ډرا کولی شي اوس وګوره زه کالم راخلم کالم هماغه خپل کالم چې مونږ اوس جوړ کړو څه دا دی که نه واخیسته ګوره جوړ کړه مستطیلي دی که نه په 45 درجې باندې در سره راځي که نه دا ختمه اوس زه ورته صفر وایم چې داسې عادي یې راته جوړ کړي دلته اوس وګوره دا کلمونه خو ما جوړ کړه صحیح ده خو دا ټول ما سره چې شی سره موازي دي له ایکس سره تاسو بیا داسې هم کولی شئ په یو ځل باندې دا ټول کالمونه واړوئ یا ځینې کالمونه خو که وغواړئ چې یو کالم اوس تاسو نوی جوړوئ زاویه ورکوئ په هغه باندې خو وپوهېدئ 45 ورکوئ هر څومره زاویه ورکوئ پلین افسیټ په ایکس وای باندې دا څه شی ده زه افسیټ ورکوم دلته دا به متر کول لږ چې اسانه وي راته 2 متره او 2 متره نو هر چېرې چې تا کلیک کړی د هغه ټکي نه به درته 2 متره او په 2 متره په دې کوردیناته به اخوا ته په دې نقطې ته به هلته به یو کالم موږ ته جوړ کړي بیا که دلته ته دلته کلیک وکړې دلته به درته جوړ کړي که دلته تا کلیک کړی دې نه لکه دې نه ونیسه دې ځای پورې 2 متره فاصله راځي که نه دې نه او دې نه په وای او ایکس باندې دواړه 2 متره په دې باندې وپوهېدئ زه دا بېرته صفر صفر کوم ښه په دې ټولو خبرو خو وپوهېدئ که نه خو اوس که تاسو ډېر کالمونه جوړ کړي وي دلته لکه دلته مو جوړ کړي دي دا ګډوډي به زه بیخي ایسته کړم چې دلته زه دا کالم ډېر کالمونه تاسې جوړ کړي خو ځینې غواړئ له وای سره موازي راسي او ځینې د دغسې ایکس سره وي لکه زه غواړم دغه 2 کالمه ګوره داسې به یې سلیکټ کړئ دا دواړه او دغه دا نه خو زه خیر دی دا به راغله یا منځني له هغه سره دا هېڅ نه ورته وایي دا منځني 3 سیدې زه ورته یم له چې شی سره د موازي راسي را سره له وای سره دا به اول د ځان لپاره به سلیکټ کړئ ښه چې کله مو سلیکټ کړه لاړ به سي اساین ته بیا به په اساین منو کې خپله دی باندې ومغږېږو ښه لوکل اکسس ته به راسئ لوکل اکسس دلته هم تاسو دا 3 واړه په یو ځل باندې په یو زاویې باندې هم تاوولی شئ خو زه دلته ورته وایم چې شی وای سره ماته موازي دا کلمونه غواړم چې وای سره موازي اوسي اوکې که ټول وای سره دا در سره موازي راغله وپوهېدئ دې باندې ګوره دا 3 واړه د وای سره موازي سو او نور په خپل حالت باندې دي هغه هم را سره سلیکټ شوی او ګوره دا دی وای سره موازي دا ټول دې باندې وپوهېدئ وروسته بیا ساین مینو کې ښې خبرې پکې کوه اوس مې یوازې دغسې درته وویل چې داسې کار کېږي ښه بل راځو چیرې دې ته راځو ګوره کریټ سیکنډري بیم که تاسو وغواړئ سیکنډري بیمونه دلته جوړ کړئ دا به ګوره پین داخلی ښه دا کنټینیوز به نه اخلی ګوره دلته به هغه انتخاب کوئ زه د اوس دغه د بیم مقطع ورته انتخابوم دغه بیم مقطع دی صحیح ده که بل جوړوئ ورته یا بدلون ورکولی شئ بله مقطع ورته جوړه کړئ هغه راواخلئ خبره دلته د مومنټ ریلیزز دا به پین راواخلئ سپیسینګ یو سپیسینګ ده یو نوع بیم ده که چیرې ته د بیمونو شمیر ورکوې یعنی په دغه ځای کې دغه چې کومه وایه ده در سره ته ورته د بیمونو شمیر ورکوې لکه نوع بیم اوس څو ده 3 ده زه ورته یم نه 4 دانې بیمونه راته په دغه یوه وایه کې واچوه او د چه سره موازي له وای سره موازي دلته خاص کلیک وکړه بیا د وای سره موازي هغه 4 دانې بیمه درته جوړوي دلته وګوره دا دلته کلیک وکړه دلته دې باندې وپوهېدئ سیکنډري بیمز باید پین وي که نه او دلته بیا اساسي بیمونه جوړ کړئ هغه باندې دې باندې وپوهېدئ ښه کېدای شي په ځینو ځایونو کې کلري ورته ووایه ولې هر چېرې کنټینیوز نه دي دا ډېر بیمونه موږ سره سیکنډري واوسي ښایي موږ سره ټول کنټینیوز ونه اوسي دغسې په اساسي ګاډر باندې یا کېدای شي پین هغه ځای کوم ترې ګټه واخلي لکه یو دغسې دیوالونو باندې در سره یو بیم پروت ده پوه شئ ښه
بل راځو سپیسینګ دا ځل ورکوم زه ورته ماکسیمم سپیسینګ ورته 1 متر بیا پروګرام راته به خپله برابرې 1 متر نه به یې په زیاته فاصله کې نه اچوي نور کار څومره برابر راغی ښه اوس وګوره 1 متر مو ورکړه د وای سره موازي ده څو دانې 3 دانې راغله که نه د دې نقطې 4 دی که نه 4 مترو کې یو چې ورکړه دغومره راځي ښه که ته ورته وایې نه 0.5 هلته به وګورو چې څو راځي شپږ راځي که څو که 7 دانې نه ښه 7 دانې بیمه درته برابرې 0.5 سې ورکړي دا ځل ورته وایي چې نه وای سره نه ایکس سره موازي اوس به ایکس سره موازي درته جوړ په سپیسینګ او په هغه وپوهېدئ او دا بله دلته یو خبره لیکلې نارمل ټو نییر ایج که داسې د دې مطلب دا وي چې هر یو ایج ته لنډ وي هغسې به د هغه سره درته اوس دلته وګورئ بدلون ته یې وګورئ څه وایي دلته ما کلیک وکړه که نه زه چې شی ته لنډ وم داسې دا ډېره د وای محور ته لنډ وم که نه ته ودرئ دا به زه ختم کړم چې دا لنډ دلته راسه چې دلته بیا څه وایي ګوره زه دلته ډېر لنډ یم ښه چې اوس یې چیرې جوړوي وای ته لنډ یم په وای باندې یو عمود جوړ کړه که نه زه دلته ایکس ته راځم چې بیا دغسې یې جوړوي که نه صحیح ده چې هر یو هغه ته لنډ دی په هغه باندې به درته عمود جوړوي چې هر محور ته تا لنډ کلیک کړی نور خو دې کې شی پاتې نه شو سیکنډري بیمونه خلاصو ښه دا بل څه ده موږ سره اوس ګوره دلته موږ سره کار نه کوي دا بریس دی ښه کله تاسو ټرس جوړوو بیا دې نه ګټه اخلئ دا څنګه کېږي یوازې الیویشن کې در سره کار کوي الیویشن ته راسه بس در سره انسو راسه کریټ بریسز ان ریژن کلیک ښه یوازې الیویشن کې کار کوي دا به بیا ټرس کې هم درته وایم اوس هم ډرا کول به یې اوس ووایو چې خلاص یې سمه ده ښه دا به پینټ راواخلې دلته کلیک کړه دا کوم ډول در سره جوړیږي لکه د ایکس په ډول باندې جوړیږي ته غواړې نه انورټیډ وي د چپه وي درته جوړ انورټیډ وي دا دی در سره بل دا انورټیډ وي کې کومې خبرې دي سنټر سنټریسټي به یې دغه سمه ده که نه او لیفټ دی رایټ دی یعنې په منځ کې لکه دغه وي ته وګوره دغه چې اوښتی وي دی منځ کې څومره غواړي دا یو تر بله څومره واټن ولري د دې کونج نه دغه پښه یې د دا څومره لرې واوسي او دغه اوس مونږ ورکو اوس وګوره زه دلته ورته یم په سنټر کې په متر دی که نه 0.4 ورکوم 40 سانتي دی په منځ کې یو بل نه دومره لرې واوسي او برېښنا لاړه اوس د پروجیکتور ودرې چې زه دا دا لپټاپ خو هغه دی دې چې بیا ګورو ډېر په دغه انورټیډ وي کې مو خبره کوله دا یو د بل نه لرې څومره 0.4 سانتي سمه ده ښه دا بل د څومره را سره واوسي لیفټ نه دا خواته څومره لرې دی واوسي دې ته وایم 0.4 کېدای شي ځینو ځایو کې داسې ولرې ښه زه یوازې ډرا درته ښیم بیا هغه تاسو هر چیرې بیا کارولی شئ چې هر ډول وغواړئ جوړولی شئ خاص هغه چل یې زده دلته کلیک وکړه ولې را سره جوړ نه ښه دلته په هغه دی انچ کېدای شي هغه خبره یې بېرته انچ ته وختی دا خو یا به دلته هغه وي ډېر کم زه ډېر ورکوم صحیح ده ډېر ورکوم نه هلته خبره ده صحیح ده که نه هلته مخکې خو ما سره انچ و که نه بیا متر چې ما هغه که دا پاڼه مې بیا هغه خلاصه پاتې سوې وه نو هلته بدلون نه و راغلی دا اوس وګوره متر ته واړول اوس به په متر باندې که ورکړم څه خبره نه ده 0.4 دا څو 0.3 دلته د کیبورډ هم سم نه وري دا هم 0.څو دی 3 اوس وګوره اوس یې جوړ کړه دا یو څه لرې دی خلک به دا ډېر کم چې ښه وپوهېږئ دا به ان 1 متر کړو یو به یې کړو چې ښه وګورئ دلته کلیک کړه څنګه نه وري لږ یې غټ دا ولې 1 متر ته واړوي ته ودرې ښه څه ستونزه ده ښه نه ته زه بېرته دې الیویشن ته راځه سمېږي انشاءالله
دا بل الیویشن ته ولاړ په دې کې زه درته جوړ هذا كم سنتيمتر؟ ښه سانتي متر دی په سانتي متر ورکوم چې دا ستونزه ولې موږ سره راتلله له عمل باندې پیدا یا دا زه ورته ډېروم 50 سل سانتي متر او دې ته وایم څو دې ته به وایم 2.5 ام ورسره لیکم اوس تر سانتي دی هلته معلومیږي چې واړه اوس دلته کلیک وکړه ګوره اوس وکړی دی هلته ګوران 1 متر داسې درته لاړل دا خواته 50 سانتي دا خواته 50 سانتي هلته خپله واحدات کې خبره وه ښه داسې ګډوډي رامنځته کړې وه دلته چې کوم تا انتخاب کړی یو هلته کوم الیویشن اوس دلته هېڅ نه ده پېژندلی که ته یې ورم که یې نه وړي صحیح ده ورې زه بیا درته کوم دلته راځم دا به متر وه صحیح ده یو الیویشن ته ولاړ دلته وګوره زه په دې الیویشن کې یم که نه دا راخله انورټیډ وي دی وي راواخله ګوره دا 6 متره دومره ډېرې لکه سنټر کم به ورکو 1 متر ګوره چې منځ کې څومره یو بل نه لري او بل به ښه 1 متر دا به څوک 40 سانتي بس دی که او دا بل به دا به 40 سانتي 40 سانتي هر چیرې چې کلیک وکړي اوس دغومره یو بل نه لرې درته جوړېږي ښه دا ولې اوس دلته کار نه کوي نه نه دلته باید کار دلته وګوره چې دلته کلیک وکړي بېرته واړوي نه واحد خو مې ورکړی وه څه خبره نه وه دلته وګوره هلته متر دی که نه تورې دلته څه خبره نه زه دا درته جوړوم لږ یې په یوز کوم چې دا څه ستونزه